آسیب راځي وردګ دومره خیانت نه دی کړی ملي امنیت وزارت دفاع دا وردګو یې بنسټي آسیب د لغمان راځي انیپتمر نه در ونیسه د ډاکټر عبدالله لغمانی نه در ونیسه چې پښتانه په زندان کې اچولي وو د کوی و لغمانی ماته د افغانستان په تاریخ کې راوړل زه شهید یم چې لومړی په خپل لغمون کې په سیاسونو باندې نیوکه ګوره کوماندان صاحب یو ځوان چې کله حقایق یې له زونه شروع کوي زه شهید دی حال یم خالي پتمر نیوکه کړې په بل لغمانی کړې په بل جلال آبادي کړې په مسلم یاري نیوکه نه وکړي کوماندان پیسې ورته کوي قومندان صاحب ولې وس مکه وي خدای پاک وګوري د میډیا تر څومره باندې را باسي اندر بابا زه به کوماندان صاحب دا یو هیله وکم هیله د سکه په هر لایب کې ته د ټولو ناستو ملمنو ته د عسکرو خطاب کې عسکري اوس نشته چې ته چاته ورته وایې نه مې کړی تاسو د خپل خوري یم وزوانه ولې عادت دی ته په ما امر کې دا ګوره دا توهین دی مستقیم یو چاته ورونه ګوله ګوته نیول ته کومانداني په ټیک ټاک کې نشته لاله نه دا مې کړی قربان دې شم ورته حقایق کلیواله جان کلیواله که توره کنته یو سړی روشي په آسیب نه نیوکه وکړي یو موره سړی روشي نیوکه یې په ځای د آسیب هم یو فرد ده یو انسان ده جایز الخطا ده خطا خو که دراني را کنته یو بشخصیت سړی روشي په آسیب نیوکه کوي آسیب د دراني نه موته یو زر اویا ورځ یو دی آسیب او درانی د اسمانو د منځ کې فرق لري دا رقم ته خلک نو بیا آسیب مو ته ما خپه کوي پښتو په کور کې دا یو د دراني دغه موضوع د دوی تر منځ ته توهین مونږ کې دراني چې آسیب د مخاطب دراني چې آسیب د توهین وکړه خپه کوم دی سیلابه توهین نه کې آسیب سیلابه ته یا ستا حیثیت چې شدي دا ګردو ته دا اوس معلوم کته دلته معلوم شو دلته معلوم شو څونه باندې تعلق شوی سړی تعلق سړی مطلب چې کدا سپای چارج کړای دا لري کې شرمېږي باس نور خاطر شو ودرګه تاسو کې په 15 غنټه چې ولته ډاکټر نجیب تکنزل دی ډاکټر نجیب ودرګه ډاکټر نجیب نامو تکنزل نه ولا د شرمېږي یو مدني پال یو مبارز په طالب باندې ټکول شرمېږي کس کې د سړی کس کې د سړی خایل د لره کې ویل خپل ملګری په خپل کوي واجونی سره لره کې پاسیب خبره نه کوي تاسو کې د دې بچای پاسیب خبره نه کوي درانه صاحب مخکته کړ درانه صاحب نور مرخه یو دکا نه چې دا ټیکنیک هغه د سړی د څوک دی کله چې ته مخاطب وې درانه صاحب له تو سره باسي هغه باس موږ له تو سره جلا کو دلته که موږ خپل منځي باسي په هغه کې ته مداخله مکه کته دا فکر کې چې زه طالب یم د دوی تر منځ برابر ویږم منافقت به وکم منافقت دلته ما کوم اوس به ګیلې لري د خپل منځو کې په خپل منځي شخړه یا مخالفتونه به موجودي په هغه باندې موږ باسو اما یا طالب ته موږ حق دې ډېره مننه همت جانا هر برداشت کوم هر برداشت کوم خو دراني را کنه سپک به وردا سړی زموږ برداشت کوم د پاتې بند خبره وکي هغه مې تکلو کلیوال ګیلا بوا همت صاحب زه د کوماندان صاحب نه یو پوښتنه کوم زه د نجیب یو وردګ یم سرسخته طرفدار یم په بل ګوند سیم نه ځم لکه خلک لکه آسیب چې افغان ملت ته دي حزب ته دي د ما د خلک دیموکرات ګوند لیار ده په موږ به ځم چې ته څو یم وم به نجیب ډاکټر نجیب د آسیب د لاسه توهین کیږي ته کوماندان صاحب ته یو نظامي سړی نجیب چې دی پښتنو بې اتفاقي د آسیب د لاسه راغلی د سرسخته طرفدار وم زه په دو نه یم خفه چې ده په فاروق وردګ ولې انتقام وکړو ده ولې پر این وردګ انتقام خو ده خو به هغه جنرالان هغه کوماندانان هم د وردګو په نظر کې نیولي وو چې په 4 نفره وردګ ما څارندوال کوماندان په دوه میاشتو شهیدان کاسب زواک روشي په جمهوریت کې په یو شخص باندې نیوکه وکړي د بیان ازادي د حق لري چې په یو شخص نیوکه وکړي ټول ولایات یو د دې ټول د هر مبارز مخالف یم خو یو هیله درنه کم کچیرته د نیوکه موضوع وي ګوره که په یو چا باندې نیوکه کیږي پلیز کوماندان صاحب په یو احترام د نظامی درته ومه کوماندان صاحب ډېر احترام درته لرم چې نظامي د ما د تا پارک شته تا په وطن کې جنګ کړی زه یو عادي فرد یم
زه ډېرې آسیب دم را کاکا شي عیسی خان لغمانی ایران کې وسات یادت لغمانی تخلص تیر شي وردک دي شي کې زه ټول مصارف ورکم دا اوس قومیت مسدار قومیت د لغمانیان تو د خلیزي کدا بوی تو کې د وای تو د وردک کلمې بنوم باندې آسیب نه ټارګټ کول اوس د تو ذهنیت د تو مفکوره متوازی شو چې پتو کې د قومیت بوی دی پتو کې د سم بوی دی پتو کې د وردک سمیت بوی دی یعنی دا د ټول ولسته معلومه شو څلور سو یو د شپره مونوس دی د تو د خبرې په دې باندې دلالت کوي ته قومیت پالي سلامونه قومندان صاحب همت ورور قومندان صاحب کلیوال چې دته د هغه لغمانین په غور ورکوي د لغمانی خو د ټول افغانستان د پر لغمنای و دا خو د ټول وطن بچای و دا د خوري بچای و د وطن د پر قرباني ورکړي ته پاسیب بل راوي دا خو تم کا غرقم وردک شنو وردک سلامتن ستري غام خورا اغام د تو بچای د غم تو پرستی خو ته دې دې چې سم پور وردک تنو وردک وي پور خو نه وردک چې دا یو وردک دی میګم وردک دی وردک د میګم وردک دی وردک د علم او د ادب وردک ته میګم ګوره رئیس کماته و د قواخ راکې همت ورور از خپل وردک وای زه مجبور ته د سوخان لغمانی همت هغه د سوخان لغمانی د موټر همت ته سوخان لغمانی پر از خپل د وردک وایم د آسیب څه رقم خبره کړې چې په ما بد نه لګي په تا کې سور ور بال ده باتره ابل ورځ ما درته وویل حاسب ټول زګور اندړ یم زه غزنی ولایت یم حاسب ټول وردګ وته توهین کړی ده وردګ وته خر خطاب کړی نه دا کړای زه وایم چې ګوره خبر ته وګونی سباتره ګوره دا ټول ویډیو وکړه یو منټ ودرېګا دوه ویلې دي سیخ دي چې دغه وردګ په امدسي حالت کې ساتلې دي ټولو ځانونه ټوک ټوک دي موږ لغمانیان شکر داسې نه دي خو ما اوس درته وویل که دلته اوس قوم ته یې واړی بیا داسې خلک اندړه یو خبره ته کوم خدای ته وګورئ دا موضوع دا ټوله کوي لنډه کوي څو نظر چې کوي سي دفن کوي د خبرو پسې مګرځي د آسیب ګورئ تاسو زه پیغام چې په نظام کې تاسو سره کار کړی دا تاسو د استخباراتو په دنیا کې پیږئ که نه پیږئ ګوره آسیب وردګو ته یو پیغور ورکړی دی چې ځان د تیکه تیکه که ځان د پرچه که له ټولو ډېر پیغور یې نه ورکړی وردګو ته یې د خر خطاب کړی ده ولې دغو لغمانیانو ځان تیکه تیکه نه کړو زه به د شپې ورتلم له دغو بادپخ نه یې راونیسه تر هره شپه به زه د شپې په 10 بجې کته کېدم سهار به 5 بجې جنې راختمه ما ته له اینه تر ځای ته رامعلوم دي زه بیا دلته ورته وایم چې څه شه مسله ده مندان صاحب روغ لونای آسیب چې دای میږي د افغانانو نه میږي هیڅ کله دفاع نه کوي افغانان حق لري نیوکه د پوکي یو سړی دی مګر که بیا داسې به شخصیت حاله کرتی لکه درانای یعنی بیا په کلاکه دفاع کوم زه به د فکر به خلاف ما بعض نور مخالفت به سره لرم آسیب سره خو بیا داسې بنامګه حال کې ته نه ورفلګدم لکه درانای دفاع کم په ویلوړم یم ادنه زیوتم دای ادنه اصل او نسبم زیوتای والله دا بلنګي ګور هغه په خلد چې سلابه په خلد درته چیغي وای چې زه طالب یم سیاسي بیو وخت ته چوخنه خبرم ورزي درته وای چیغي درته وای او بیا ته د غم لاتاړ کې په غو باندې یو ځوان قومندان صاحب روغلی ونای دا وس راځي هغه د طالبانو پروژې دلته مختوري قوم پرستی در پکې چې ولې ولایت پرستی پکې چې ولې ده دا ذهنیت دی وسړیا سره کې دوه ورځ مدسي وکړو اسیبا دا موږ تاسو ټول مسلمانون یو ارڅي بل کار وکړو موږ تاسو الحمدلله ټول افغانون یو مسلمانون یو چې دا څوک دی وطن دی پورا ډیر زونونه میناول دی وطن بولو وطن پرسته زونونه بولو ارڅي ورځ په هر ولایت په هر مرکز ټول شو دغه ډیر سپاره شپږ زره فکس او درش پتا یو ته په دې باندې قرون سره وکړو چې څوک خاين دی څوک بی غیرت دی څوک وطن پروش دی څوک پردیو استخباراتو ته کور کوي او د پردیو ملکونو باندې تر شو یو ورو راغلا باټي ورته وی ورته ویلوړ دی کدی وطن قرآن خو مکړه کور نه کې قومندان صاحب دوباره به د پردی هیواد خبره شي دړه کدی پردی هیواد خبره شي تام د اوس د امریکا استخباراتو ته کور نه کې قومندان صاحب ما په دوه کنه کې ما نه زه یو افغان یم یو مسلمان یم یو مزاري یم زه ولې بل هیواد استخباراتو اجازه را قومندان صاحب کدی په ما په ټول عمر باندې سپوت کولو
بیا به زه دغه د ما به دا مرۍ د تا به اندړ صاحب په تو د ښځه خیر وي اندړ صاحب چې تو ایمونه د بی آی ته شکایت نه وکړای په تو د ښځه لاس ورته تعلق کوي نه په تو د ښځه تعلق کوي بالکل کړای دي د اندړ تعلق شو غلای شه که حقایق او ورنولای مو توبې نور خوستیونې ورته واسطه کړل او دغو په خوله مو پرېښو مو ته دې ویلي دي د څه شی مې درته ویلي ودې سی آی ډي ته مو که چې ورته دې ته دې معرفي کړی و په نیو دې چې ډیپورټ یې کړم ودې وی چې پیدا محمد ته یې موټار وخوستی و نه تو قرآن وکړه ځون ما پټوه نه تو قرآن وکړه قمندان صاحب روز لیونی قرآنونه شاهین وزیر ته چلا به خیر دی قمندان صاحب یې ماته بیا یې مه راجع کوه و ما کته کړل پرېږده دومره حیثیت نه لري نه خیر دی دا اشتباه یا سلامونه دې ورسېږي راوایه سید خانه په خیر راغلی قربان شم کلیوال ستړی مشه قمندان صاحب همته یوه کیسه ته وکړم کله چې څوک حقیقت یې مه کوزوئ درې څلور نفره جوړ شو چې حقیقت به یې کوزې کوي دا ډېره غلطه ده اجازه را منګل صاحب اجازه راکړه هر هغه نظامي چې هغه په یو ملکي سړي پورې په سیاسون پورې ځان تړي هغه نه عزت لري نه وجدان لري هغه نه ضمیر لري تر هغه نه بې غیرته بې وجدانه بې ضمیره سړی د دنیا په سطح باندې نسته شرم دې په تاسې نظامي ودرګه وطنداره کوم نظامي چې یو شخصي سړی ته وایي یو ټیک ټاکر ته رئیس جمهور وایي هغه زه درته وایم چې نظامي نه ده اوس هم وایم بیا هم وایم زه چې د دغو نظامیانو کوم نظامي چې ملکي سړي ټیک ټاکر ته رئیس جمهور وایي هغه تر خپل ناموس نه متېره ده هغه تر هغه نه ناموس لري نه وجدان لري خلاصه خبر نور یې څه کوي پرېږدی بل اندړ بابا زما نه قسم دې په خدای که ملک ته راولې زه دا قسم دا اختار زه ورکوم د مینهوالو ته دا مې قسم ورته کړی دی دیارلس نه چې دغسې خلک ژوندي خوري خو ایسته کوئ پرېږدئ د باس چې دي ماته دغه سړی لږ وټې کوئ دغه چې رحمت الله کوي قمندان صاحب یې مته چې دا ورته د کوز کړه مې مو ناموس ته دلته توهین کېږي بیا نه منګال یې نه نر یې نه مسلمان یې ولې کوزوئ اندړ صاحب ما ښکته کوه غلی شه دا قمندان صاحب ما یې کته کوه ما کوه همته ټولو ته ښه لایب شپوله زه لایب کېږم چې کیسه نوره بل طرف نه خیر دی قمندان ایمان بیا بندومه نه بس پوه شو سره چې کیسه کوم ځای کې ایسته کوئ زه نو ټول ته ملګرو ته ښه وخت